الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک بیان شروع. نهمه هجره کې بعض اهم واقعات پیښ شوي دي، یعنی د هجرت د نبی علیه السلام د مدینه شریفې په نهم کال د ذیقعدې په میاشت کې چې مونږ خلکو ته د میانې میاشت وایو، د منافقانو غټ سردار عبدالله ابن ابی مړ شو. عبدالله ابن ابی په ظاهر مسلمانو، منځونه به کول، روجې به نیولې، زکاتونه یې ورکول، او د مسلمانانو سره په مشورو کې به یې ناسته کوله، جهادونه نه به هم د پیغمبر علیه السلام سره په لویو لویو سفرونو د جهاد کې هم شریک پاتې شوی دی. خو دغه نه کافر و، خوله کې ایمان نو، د څه وجو نه یې په ظاهر په خوله کلمه وې او منځونه یې کول، خوله کې ایمان نو. نو چې کوم سړی په خولې د اسلام خبرې کوي او منځونه کوي، روجې نیسي، او په زړه کې ایمان نی، هغه ته په شریعت کې منافق وایي. دې د منافقانو غټ سردار و، او د مخکې نه د پیغمبر علیه السلام ته په زړه کې بغض پروت و. دی چې کله مړ شو، د ده زوی دی، د زوی نوم یې عبدالله و. هغه راغی او نبي علیه السلام ته کېناست، وی د الله رسوله زما پلار مړ دی، هغه دوه وصیته کړي دي. یو دا دی چې جنازه به پرې ته کې، او دویم دا دی چې ته به خپل کمیس راکړې چې موږ یې پلار ته کفن کړو. ځکه د کفن د دې دوه څادرو لاندې یو کمیس مړي ته خلک اچوي، اگر چې هغه کمیس ناګنډلې وي، ګنډلې کمیس نه وي. خو دې عبدالله ابن ابی وصیت کړی و چې ما ته به د پیغمبر علیه السلام کمیس اچوي د برکت لپاره. د حضور پاک په خاصو نښو باندې صحابه کرامو ډېر زیات برکتونه نیولي دي، او دا حقیقت هم دی. د پیغمبر علیه السلام ویښته مبارک ځان سره صحابو ساتلي دي د برکت لپاره. حضرت ام سلیم سره د نبی علیه السلام ویښتو چې څوک به مبارک چې بیمار شو په شیشه کې و، هغه شیشه به اوبو کې کېښوده، خلکو به اوبه وڅکلې، الله به جوړ کړل. او د حضور پاک خوله مبارکه ورسره وه، هغې نه به یو ساس کې اوبو کې واچو، مریض به وڅکه، الله به جوړ کړ. او یو ساس کې به یې ترې واغېست، په جامو به یې پورې کړه، د هغې نه به داسې خوشبویي تله چې داسې خوشبویي به چېرته نه وه. یو صحابي دی حضرت عتبان ابن مالک رضی الله عنه، نبی علیہ السلام لراغی وی د الله رسوله زما نظر کمزور دی، او زه په خپل جومات کې د قوم امام یم. نو چې کله باران راشي او په دې خوړ کې اوبه راشي، نو ما ته جومات ته تلل بیا ګراني. نو صاحب راشه زما په کور کې یو ځای کې ما ته ته منځ وکړه، چې کله باران او جومات ته نشم تللی، چې کور کې هغه ځای کې منځ کو. ګوره برکت دپاره یې حضور پاک غوښته. نبی علیہ السلام انکار ونه کړ. اوس بعضې خلک د دې برکتونو نه انکار کوي، هغې انکار ونه کړ، وایي ښه زه به درشم. بخاري شریف کې حدیث دی، نبی علیہ السلام ورغې
او ورتلو سره چې اجازت وغوښته وردن نشو نو دا غنه تاسو کو اين تحب ان اصلي لكم کوم ځای دی خو خدای چې منظر تاو کوم وی صاحب دا ځای مخ وخت نو پیغمبر علیه السلام په غزا کې ورته نفل وکړل بیا ولاغه ډوړې برابر کړه او د قوم او د قبيله خلک یې راوغختل او پیغمبر علیه السلام سره په شریکه ډوړې خوړه دین علماء دا معلومه یو نیک سړی سو کور تراولي ځکه حضور پاک چې خلکو راغخته خو د نیکۍ په بنیاد یې راغخته علت مشترکه نیکی ده یو نیک سړی څوک راولي چې دلته ماته 2 رکعاته وکړه او زه به کور کې چې ته عذر یې مونځ به پکې کوم نفل به پکې کوم دی ثبوت شو د حضور پاک د وفات نه پس د هغه خاص سامان ځان سره صحابه کرامو ساتلی حضرت انس سره یو پیاله وه په میان ماته شوې وه ګورې د لرګي کاسه وه او پخوا که ستاسو خیال و په دې کلو کې به دا خلک ګرځېدل او د ماتو پیالو ته ماتو کاسو ته به یې میخ ورچوه به یې ټانکه کول داسې به که نه شورې به یې پکې وکړه برمه به ورسره وه او په هغې کې به یې ټانکه ولګوله دقسې د پیغمبر علیه السلام دغې د لرګي کاسې ته ټانکې لګېدلې وې او د اوسپنې کړی وه پکې دی برکت دپاره ځان سره ساتلې وه پخپله به یې پکې اوبه څکلې او که څوک میلمه به راغې ډېره لویه خبره به وه وی راشه چې نن در باندې په هغې کاسه کې اوبه وڅکم چې حضور پاک په هغې کې اوبه څکلې یو صحابي وی وی زه ماشوم وم ناجوړه وم مور بوتلم نبي علیه السلام لا وی د الله رسوله دا بچی مې بیمار دی وی نبي علیه السلام په خوله مبارکه کې اوبه راواغېستې او په خوله کې وړقولې او زما په سر یې تو کړلې ناګوره تبرکن د پیغمبر علیه السلام د اودس اوبه صحابو راغېستې دي او په ځان یې مږلې دي او داسې نه ده د حدیبیې په مقام چې هغه کم سړی راغلی او کافر او د پیغمبر علیه السلام سره مذاکرات کول چې واپس لاړ نو قوم ته وایي وی داسې ملګري ما چرته د چا نه دي لیدلی کوم چې د نبي علیه السلام ملګري دي د فارس او د روم بادشاهانو له تلیم د هغې ملګري هم داسې نه دي وی چې اودس به یې کو کادو یقتتلون علی وضوئه وی د اوبو په اودس قریب و چې هغې یو بل وجلې وې اب یې راغېښتلې او په مخ او په لاسونو به یې مږلې لاړې مبارکې صحابو په لاسونو کې بخاري کې حدیث دی خراش کې چې به نبي علیه السلام یا لاړه توکله اب ځمکې ته نه رسېده صحابو به په لاس کې رانیول او په ځان به یې مږله دې ته تبرک وایي دا برکت مسلمان خو څه کوي کافر هم منلی دی نو عبدالله ابن ابی منافق دی کافر دی دړه نه ورته پته ده چې د پیغمبر علیه السلام په کمیس کې کمالات شته نو زوی ته یې وی چې ماله کفن راکې نو د هغه ناګنډلي کمیس په ځای به ماله د حضور پاک کمیس راوړی او ما ته به یې دې وجود ته واچی چې د هغې په برکت الله په ما فضل او کرم وکړي زوی یې راغی سوچه مسلمان وی صاحب پلار مې دا 2 وصیتونه کړي یو به په جنازه ته کې ظاهر نه خو مسلمان او د انصارو د یو لوی قوم مشر وګورئ رکوټې سړی نو ځکه به حضور پاک ورسره ګزاره کوله او بل کمیس راکړه چې ورته یې واچو حضور پاک کمیس خپل راواغېسته او دله یې ورکړه وی ها دا ورته واچوه موجوده صحابه پیغمبر علیه السلام ته وی صاحب دا دې ولې دا چل وکړو خصوصا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د الله رسول د منافقانو سردار دی او دا پاک ښکلی کمیس دې پلیت له ورکې دا څه کوې حضور پاک 2 خبرې وفرمایلې خو ډېر هوښیار و وی زما کمیس دله هېڅ فایده نه ورکوي کافر دی نو کافر ته زما کمیس فایده نه رسوي مسلمان له به ورکړي دله څه فایده نه رسوي ولې ورکوم بیا چې فایده نه رسوي وی د عباس د کمیس بدل پې خلاصو د حضور پاک تر حضرت عباس چې د بدر په غذا کې کله ونیولی شو نو کمیس یې نه وشلېدلی نو د هغه قد نه اوږد د بل چا کمیس پې نه برابرېده نو د دې عبدالله ابن ابی منافق کمیس پې برابرېده نو د کمیس نبي علیه السلام له ورکوي ها دا دې تره ته واچوه نو عبدالله ابن ابی هغه عباس د حضور پاک تره له کمیس ورکړی نو د هغه کمیس بدل پې خلاصو بدل یې خلاص شي وی ښځه درځم جنازه به یې زه وکړم حضور پاک چې به کله ته نو ملګري به ورسره و یوازې خو به نه ته صحابه ورسره لاړل چې نبي علیه السلام مبارک جنازې ته سنګ مخکې کېده حضرت عمر د لمن نه شاته کلک ونیوه وی د الله رسوله په چا جنازه کې او عمر کې خو بیا د دین غیرت ډېر و د چا پروا به یې نه ساتله چې پلار یې رور یې ولاړ دی زوی دی اولاد دی قوم دی نه نه د دین پروا نه ساتي دا حالانکه جنازه کې د جنازه چې مړی شوي خو ټول قوم شریک کېږي ټول خلک شریک دي او منافقان پکې په ګڼ شمېر کې شریک دي لیکن حضرت عمر بیا ورته وایي الله رسوله په دې منافق جنازه کې مخامخ ورته وایي القائل یوم کذا کذا و کذا فلان کې ورځ ستا خلاف دا خبره کړې ده فلان کې ورځ ستا خلاف دا خبره کړې ده فلان کې ورځ ستا خلاف دا خبره کړې ده په دې جنازه کې ټولې خبرې ورته یادې کړې او واقعي د ویلي داسې یو غذا کې چې د یو مهاجر او د مدینې د انصارو یو کس جګړه وکړه مهاجر لګي شو انصاري له سپېړه ورکړه انصاري چغه کړه یا الانصار
اے انصار راشه زما مدد وکړي. مهاجر چې غکړي یا المهاجرین، اے مهاجر راشه زما مدد وکړي. یو خوا مهاجرین را منډه کړل، بل خوا انصار را منډه کړل. قریب چې بل سره په جګړه شوی وي. حضور پاک आवाज واورېد، ما بال دعوه الجاهلیه، دا د جاهلیت چغې ولې وهي؟ قوم پسې چغه وال، دا د جاهلیت چغه ده. مسلمان به د مسلمان مدد کوي، د هر قوم چې وي، په نیکۍ کې، په ګناه کې نه. په ګناه کې به مسلمان د مسلمان مدد نه کوي اگر که د خپل قوم ولې نه. قومیت خو صرف د پیژنګلو دپاره دی. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، دا قومیت خو صرف دې دپاره دی چې ته پې وپېژنې چې د پښتون یم، دا پنجابی دی، دا د پلانکي قوم دی، دا پلانکي قوم دی. معرفت دپاره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د خدای په نزد غوره، دا د قومیت په بنیاد نه دی، دا هغه سړی دی چې هغه پرهیزګار دی. حضور پاک فرمایي لا فضل لعربي على عجمي، د عربي په عجمي فضیلت نشته، ولا لابيض على اسود، سپین په تور غوره نه دی، فضیلت په تقوا دی، په پرهیزګارۍ. وی دا بدبویه خبره ولې د خولې نه وباسئ؟ وی صاحب دا دقسې مهاجر انصاري جګړه وکړه، مهاجر څپېړه ورکړه، یو بل قوم ته یې واس کړې. نو عبدالله ابن ابی منافق و، ده خو به موقع کتله. د منافقان درونو دا ولې منافقت یې کوو چې په دې تاسو پوهېږم. نفق اصل کې سورنګ ته وایي، او په اصل کې سمسره د سمسري سورنګ ته وایي. سمسره چې په ځمکه کې سوړه وباسي، دغې ته نفق وایي. اوس نفق عام سوړي ته وایي، سورنګ ته وایي. نو سمسره دا قانون چې هغه یو سوړه وباسي، نو یو طرف نه وباسي او بل خوا مولا روشندان کولاو کړي. د سمسرې دا قانون دی. نو ښکاري چې کله ښکار کوي، دا سمسرې ښکار کوي، نو دی ورپسې دا سوړه کنئ، دې کې به سمساره راوباسو. نو هغه لګي هغه سوړه کنئ، او منځ کې هغې سمسرې ورسره دوکه کړي، اتې په بله سوړه تښتېدلي. نو دا سمساره په دې خپله سوړه دې ښکاري له دوکه ورکوي، په یو ننوځي په بله تېوځي، دې ورپسې دا ځای کني اتې خوا تلي. دغه رنګې منافق مسلمان له دوکه ورکوي. دته وایي زه ستا ملګری یم. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، مسلمان سره میلو شي وي زه خو مسلمان یم. واذا خلوا الى شیاطینهم، او چې خپلو ګنداو ملګرو سره میلو شي کافرو سره، قالوا انا معکم، موږ خو تاسو سره یو. هلکه بیا مسلمان له ولې دی؟ انما نحن مستهزئون، هسې دوکې دا کې ورسره کوو، ملګري ستا یو، دوکه ورکوي. الله وی الله یستهزئ بهم، د دې دوکو جزا به الله ورکوي، ښه د دې بدل به الله ورکوي، سزا. ویمدهم فی طغیانهم یعمهون، پرېږدې دا وایي خدای والا موقع ورکوي چې پرېږدې چې څومره په دې دنیا کې دا ګناه ډېره وګټي، هغه سزا به ډېره ورکوم. دو قسمه منافق دي نو، یو ته منافق عقیدوي وي، یو ته عملي وي. د عقیدې منافق خو دغه دی چې په زړه کې کفر دی، د اسلام دشمني ده، د قرآن دشمني ده، او په خولې باندې اسلام دی، او په لاسو خپو ذکر کوي، او منځونه کوي، او روجې نیسي، خوړه کې کفر دی. دا د عقیدې منافق دی. دا ولې دا منافقت کوي؟ د دې ډېرې وجې وي. بعضې خلکو به په دې وجه منافقت کوي چې د یارېدل به د یارې نه منافقان. بعضې خلک په دې وجه منافقانو چې هغوی به د مسلمانانو د کافرو دپاره د مسلمانانو جاسوسي کوله. جاسوسي خو په خپله جامه کې کېږي، په پردۍ جامه کې خو نه کېږي. نو د کافر ملګري به او ځان به مسلمانان کړي چې موږ د دې کافرو دپاره جاسوسي وکړو. بعضې کسانو به دې دپاره ځان نه منافق جوړ کړی چې د سمال دولت خو به زکات به راکړي، صدقه به راکړي، جهاد له به لاړ شو، هسې به لرې لرې کېږو، ځان به ساتو، غنیمت کیسه به میلو شي. بعضې خلکو به دې دپاره نفاق کو چیرې د مسلمانانو په منځ کې به موږ داسې موقع ګورو چې که څه خبره داسې ووته نو موږ به پکې دشمني پیدا کړو، یو ته د یو خبره او بل ته د بل خبره، او په مسلمانانو به خلک بدګمانه کړو، او د قرآن په آیاتونو کې به شکونه شبهې خلکو ته واچو، هلکه ښه دا آیت دی، یاره دا خو زما له داسې وایي، نه مسلمان یم، پیغمبر علیه السلام باندې خو زما ایمان دی، خو دا ټکې خو زما خوښ نه دی. داسې قسمه خبرې به یې کولې. قبله چې کله بدله شوه، لاول مکې مکرمې ته مونځ کېده، بیا بیت المقدس ته، بیا واپس قبله واپس بیت الله شو، نو دغه منافقان پکې منځ کې اوهو یاره زمونږ خو په نبي علیه السلام ایمان دی، مونږ خو یې منو، قرآن هم منو، مسلمانان یو، خو دا خو ډېر خو نه شو چې دا قبله بدله شوه، دا څنګه چل؟ بل به وي دا کمزوري مسلمانان خو هم پکې وو که نه، یاره واقعي هغه یهودیان هم ټوکې ټقالې کوي چې ستاسو دین اوس لا برابر نه دی، کله یو خوا مونځونه کوي، کله بل خوا کوي، دا به پکې منځ کې بله شوړه ورویشته، یاره لږ کې مې لږ شک شته، ښه داسې به لږ پکې تېز شو. فی قلوبهم مرض، لږ مې شک شته چې دا شی جوړ، دا اسلام داسې جوړ ټیک مذهب نه دی. کمزوري مسلمان به وي یاره داسې به دا پکې نور، نو دا چل به یې هم کاوه، هغه د خولې د زړه هغه نفاق به د خولې راځي، مسلمانانو منځ کې شکونه پیدا کړه. دا د دې نورې وجې دي، د دې وجې نه دا کسان منافقان، د زړه نه منافق، او د دې انجام څه دی؟ الله اکبر. قرآن شریف کې الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق به په جهنم کې په لاندې طبقه کې پروت دي. یهودیان، عیسایان، مشرکان، حتی هغه خلک چې خدای نه مني، روسیان او د چینیان، د هغوی د سزا نه هم د ده سزا زیاته خطرناکه ده، لاندې پراته دي.
د اسلام په جامه کې مسلمان له دوکه ورکوي، د اسلام په جامه کې خدای له خپل ګمان دوکه ورکوي، د اسلام په جامه کې پیغمبر له دوکه ورکوي. د دې ډېر خطر د مسلمان ته د ظاهر دشمن نه بزانو ساتي، خو چې ستا په جبه مسلمان او په لکه کافر د نظر ساتل ګران دي. رازونه به فاش کول د پیغمبر علیه السلام او د کافرو جاسوسي به کولې. جمعات نه جوړو د پیغمبر علیه السلام په خلاف کې مسجد ضرر خو با سره خوا کې جمعات جوړ کو پیغمبر علیه السلام ته ویل چې پکې موږ ته برکت لپاره موږ وکړه، دې لپاره جوړ کړو چې موږ دا جمعات ته او دا جمعات د مسلمان خلاف استعمالو. خدای لپاره جمعات نه جوړو. قرآن شریف کې الله نبی علیه السلام ته فرمایي ګورې پام کوه چې موږ پکې ونه کې صحابه له جمعه روان وي جال دا قسم قسم پروپاګاندا کوي. زکات کې به داسې پټ غوندې شوشه ورويشته څه چل دی زکات غواړي، او دا خو ټیکسونه دي پیسې غواړي، دا څه کوي؟ داسې قسمه خبرې به یې کولې چې د کچه مسلمانان بعضې به د 2-3 ورځو مسلمانانو په کې شکونه شبهې پیدا شي. دا عقیدې منافق، بعضې د عمل منافق دی. عقیدې نه دی مسلمان دی خو د عمل منافق دی. اسوک دی حضور پاک فرمایي د هغه نښه یې ښولې ده آیت المنافق ثلاث، د منافق درې نښې دي. دا اوس ګوره چې چا کې شته اذا حدث کذب، چې کله هم خبرې کوي دروغ وایي. دروغ د نفاق نښه شوه. څومره خلک دروغ وایي، پلار ته کور کې دروغ، مور ته دروغ، دوست ته دروغ، یار ته دروغ، مجلس کې دروغ. دروغ ډېره خطرناکه ګناه ده. د قبر عذاب ته ګوره، د دروغجن سړي د قبر عذاب دا دی چې دا وخت کې به ولې د دې غوږه پورې شلی او بیا به ولې دا بل وخت کې شلی، چې دا وشلی دا به جوړ شوي بیا به ولې دا شلی، بیا به دا جوړ شوي دا به ولې بیا شلی. او نبی علیه السلام فرمایي په دروغجن د خدای لعنت یې خیریه ورته کړې ده. او نبی علیه السلام فرمایي کوم سړی چې دروغ وایي نو د خولې نه دومره بوی ځي چې یو میل د خولې نه بدبویي ځي نو فرشتې ته تښتي. دومره خطرناک جرم دروغ. دومره خلک دروغ وایي او د دروغجن سړي په خولې بیا څوک اعتبار هم نه کوي. دروغ چې وایي یو ورځ دروغ وایي دروغ وخېږي بیا وایي بیا پې سبا څوک اعتبار نه کوي. او حدیث پاک کې راځي یو صحیفه د رجسټر دی چې کوم سړي رښتیا وایي یو ځل وایي بیا وایي بیا الله وایي د ده نوم د هغه رښتونو خلکو په صحیفه کې ولیکئ. بیا چې د ده نوم فرشتې یو بل سره الي یا خدای نوم الي وي فلانکي رښتونی. او چې کوم سړی یو ځل دروغ وي صبر ورته وکړئ، بیا وایي صبر ورته وکړئ چې بیا وایي نوم ولې د هغه دروغجنو خلکو په صحیفه کې ولیکئ هغه رجسټر کوي. نو فرشتې چې بیا یا د یا خدای یا د فلانکي دروغجن. خطرناک شی. اسکول په دې کتابونو کې یو قصه راغلې وه چې زموږ واړو یو سړي ګډې چې له سرور د قصد یې چغې کړې وي شرمخ راغی شرمخ راغی. خلکو منډه کړې شرمخ راغی چې له دې خوار باتې نه کي کوتکونو سره چې لاړ د خندل شرمخ نو هسې خلک وکړل. بل نو په رښتیا شرمخ راغی د چغې کړه خدای مو بخښه شرمخ راغی شرمخ چې له راله ماته کړې ګډې ماته کړې. خلکو ویل که دا بل د په شان بیا دروغ وي مور دی د چغې والې څوک نه ورتلل ټولې ګډې چې لی ورته تباه کړې. بیا وي تاسو یو بل دلته چغه واله څه نور مونږ چې دا بیا دروغ چغې دروغ خطرناکه ګناه ده، لوی جرم ته بل نشته. او بعضې خلک دروغ دی له وایي چې خلک پې خندوي. حدیث پاک کې د هغه ځای کې هم راغلی دی ویل لمن یحدث فیکذب، خبرې کوي او دروغ وایي دروغ لیضحک به الناس، دې لپاره چې خلک ورپسې وخاندي. نبی علیہ السلام فرمایي ویل له ویل له ویل له. ویل معنا افسوس هم دی. او یو حدیث کې راځي او روایت کې وی په جهنم کې ویل یو کندره چې خپله جهنم د هغې نه امان غواړي. بعضې خلک دروغ وایي چې خلک وخاندي. دا څومره لوی جرم او څومره لوی ګناه ده. نو یو د منافق نښه دروغ. دویم اذا وعده اخلفه، چې کله وعده کوي د هغې د مخکې نه نیت کړي چې داسې د قصده د دروغ وعده کوم نه به پوره کوم. یو دا دی چې واده وکړي په هغه وخت کې نیت چې پوره کوم به او وروسته ورته څه مسله پېښه چې پوره یې نه کړي معذور شي خیر دی. نه د وعدې په وخت کې دا نیت چې دا به نه پوره کوم وعده خلاف 60 وعدې به وکړي او هغه به پوره کوي نه. او درېیم اذا اؤتمن خانه، که پیسې دې ورسره امانت کېښودې چې دا پیسې ځان سره کېږده زه وایي د مور پی مې دي. امانت کې خیانت، امانت دغې ته هم وایي چې دا پیسې ورسره کېږي خیانت کوي. امانت د قوم د مشرانو ته هم وایي دا امینان دي او قوم سره خیانت کوي. چا له دې سودا واغېسته او تا په هغې اعتماد وکړه ریټ ته ورسره ونه کړه او هغه در سره پکې دوکه کوي زیاتې پیسې اخلي یا 2 نمبر شی درکوي دا هم په امانت کې خیانت دی. او یو حدیث کې د څلورو ذکر دی 4 من کن فيه کان منافقا خالصا. هغې کې دا دي دا خاصه مفجره چې کله دې یو بل سره خصومت کوي جګړه کوي خامخا په معاشره کې یو بل سره جګړه پېښېږي نو کنځل کوي. دا د منافق نښې دي. رښتیا ووایه دا په مسلمانانو کې شته او پې نشته او ډېرې زیاتې دي په مسلمانانو کې. دې ته منافق عملي وایي، دې ته فقهي منافق وایي. اوس د عقیدې منافق ما ته پته لګي چې دا د عقیدې والا دی چې کافر دی او که دا د خولې والا دی ما ته خو پته نه لګي. نو د نښو نه د هغې پته هم لګي. که د پیغمبر خلاف منظم کوي روجي هم نیسي او د پیغمبر خلاف خبره د خولې نه کله ووتله او ولکه دا د عقیدې د پیغمبر مخالف خبره کول پیغمبر پسې سپکه ویل یا اسلام او دین پسې سپکه ویل یا قرآن پسې سپکه ویل او یا داسې د خولې نه یو ټکي وځي چې دا د خدای دا حکم یاره زما عقل خو داسې وایي دا خو داسې نو پکار نو په خدای اعتراض وکړه دا ټول د کفر خبرې دي. پته ولګېده چې دا د عقیدې منافق یوازې په مونځ او دس خبره نه ده.
دغه عبد الله ابن ابي چې هغه جګړه جوړه شوه او حضور پاک وی دا ولې دا چې دا بدبویا او سخات چغه وه دی عبد الله ابن ابي خو مقاوم ته الته انصار د مهاجرو خلاف لک شو نو بده چې راشه مقام مونتا نو دې سوي وی ښا وګوره کنه وی تاسو ته مانوي چې دا مهاجر م پرې در باندې بل لګي یو سپکه خبره د خلینو وتا غزما مناسب نه کیږي وی یره اورګه چې مدینه ته لاړ شو کنه لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل مونږ چې مدینه ته لاړ شو مونږ د عزت والا خلک جو دا مهاجر ذلیل خلک لا مونږ وباسو الله انصار چې سیو مقام مونتا لیکن انصار خو انسان نه غلطي کیږي بعضی کسانو ټول خونو فورا حضور پاک ته اطلاع ورسیدا نبی علیہ السلام راغ داب سوکل بس هغه توبه طيب شو دخلنا خو خبره وته یو صحابي راغی بخاری شریف کې حدیث علیہ السلام ته الوی وی سیب عبد الله ابن ابي دا څه خبره کړې ده دی راغوسته وی تا دا خبره کړې ده وی نه قسم دې کمی کړی صحابي وی کې ناستم تر راته وی چې ګوره پیغمبر علیہ السلام ته اسه بے ځای خبره وکړه اگر هغه ته قسم وکړ ته د پیغمبر علیہ السلام په نظر کې دروغجن ثابت شوی وی دا څه خپه شوم چې د حد نه وته وی دې کې نبی علیہ السلام ته الله قرآن شریف کې آیاتونه نازل کړ وی دې راغوختم وی ماته فلان کې تا ټیک وی دغه په دروغ قسم کړل لیکن زوی سوچ مسلمانانو چې نبی علیہ السلام پسې راغی وی په پلان می جنازه وکړه زوی راغی نبی علیہ السلام ته ویسه زه خبر شوم چې تا زما د پلان د مرګ حکم کړی دی وینا وی خدیل العالم چې کله ما د پلان د مرګ حکم دی کړی نو په بل چې موج نه ما په مې ملک اوس به ما د پلار سر ستاخ کو کې پروت وی نه نه ما نه دی ویل سره لاغی لار دا عبد الله ابن ابي د پلار په لار را روانو د اسنه را کوس کو د ګریوان نه کلکونی تورې او پسې راوستا وی ته عبد ما پلان کېز وی او یې تاریخ وی چې د دې پلار او زوی به سره ډیره مینا ته زما پلان کېز وی نه وی وی دا څه کې وی تا د پیغمبر علیہ السلام په حق کې ګستاخی کړې ځان ته عزت من ویلې هغه ته بی عزت ویلې وی قسم دې کړې پرې دا شاب وای چې بی عزت ذلیل حضور پاک عزت مند دی وی بیا وای بیا په وی بیا وای درې درې په وی زه خبيث اوس نو عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته دا خبر یادول وی په دې منافق جنازه کې فلان کی وخت کې دا څه ویلو او خصوصا د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په الزام کې ډېر شریکو د سپیره هغه کار کړی چې د مکه مشرکانو مغه نه کړی يهودو مغه نه کړی عیسایانو نه کړی هغه به دښمنی کوله مخ په مخ براتل او د پیغمبر علیہ السلام په ذات باندې حمله دا سه پاکي بیبي باندې چې قرآن شریف ته یې صفای کوي صدیقې باندې الزام لګاوه نو الله رسول په دې منافق جنازه کې پلان کې ورته دا ویل پلان کې ردا پلان کې نبی علیہ السلام سوي وی اخر عني يا عمر رست شو عمر د جنازه کو وی تا ته خدای نه دی ویل چې مکه ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره لن يغفر او يا ظلم ولا بخنه غوار خدای پاکي وی نه بخم او یا ظلم او یا جنازه په کول بیا خدای نه بخي نو ولې په الله رسول جنازه کې حضور پاک سوي وی عمر کما ته دا پته ولګی چې دا او یو جنازو نه په زیات خدای بخي دا او یو بخنو نه دا او یو نه زیات ولکو ته نه پوهېږي عمره اني اريد ان يسلم 1000 من قومه زما دا خو خده یاري په زړه کې مینه پیدا شي او خدای رده دا زرګونه قوم ټول منافقان دي چې دا خدای مسلمانان دي دا حکمت ته پکې ده تاسو یقین وساته هغه عبد الله ابن ابي ته پیغمبر علیہ السلام خپل کمیسم واچو او په خپل پیغمبر علیہ السلام له حد تک وسکا چې امت ته او خی مخلوق خدا ته او خی د پیغمبر نن خلق په اسلام باندې څومره اعتراضونه کوي او په پیغمبر علیہ السلام د تشدد الزامونه کوي قسم دې حضور پاک د کافر منافق چې داغه په لمنه داغونه لګولو داغه صدقه ربیه په خپل اوچت کو په لحد کې خو او جنازه په د پاسه وکړه او چې جنازه څنګه وکړه نو قرآن شریف کې الله آیت نازل کا لا تصلي على احد منهم مات ابدا بس نن خو دې وکړه او عمر د ټیک ویلو ښا دینه پس چې منافق مل شي ګوره جنازه به نه کې ولا تقم على قبره دعاء متنکه داغه په قبر باندې نو درېږي انهم كفروا بالله ورسوله دی په خدای پر رسول کفر کړي دا کافران دي چې د خپل مسلمانۍ وي منځونه او د سونه او جهادونه دا خپل خبرې دي لکه د تبغض پروت کفر پروت دی وکانو فاسقین او دا فاسقان د خدای تابعدار نه وته خلک د خدای تابعدار نه دي الله ملک دا الله باندې کې حکمت او مخکې نه ملک چې پرې جنازه وکړي رسته ملک قیدر علی چې په منافق او په کافر خاندان او دوستان او قوم هغه خدای پاک ټول سوچ مسلمانان او خصوصا دغه پیغمبر علیہ السلام ته ویلو چې هجرت کله نبی علیہ السلام وکړ یو صحابي دی حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه بیمار د خزرج قبیله سردار او مشر نو پیغمبر علیہ السلام دغه تاسو ته صحابه سره چې پیغمبر علیہ السلام په یو دغه باندې 100 روپیه قچر باندې خر باندې 100 نو پلاره چې تل نو دا عبد الله ابن ابي منافق دغه وکیل د ظاهري د خلی کلمه نو ویل
او په مجلس کې نور منافقان هم کافران هم پکې مسلمانان هم پکې ناست عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه مسلمان صحابي پکې ناست نو چې پیغمبر علیه السلام څنګه ته ودرېد نو هغه ساروي دوړې وکړې نو دی عبد الله ابن وی پوده پټ کړه داسې نفرت یې وکړه وی دوړې په موږ مراولې نو حضور پاک ته د قرآن شریف تلاوت وکړو دعوت ایمان یې ورکړ چې مسلمانان شي دی ورته څه وایي وی سړیا وی که دا قرآن دې ټکي که نه او حق کتاب نو ښکلی شی دی وی یاره که حق یې وی موږ له پې ولې ضرر راکې زموږ په مجلس کې موږ د خبرو اترو نه وباسې زه کور کښېنه قصې پسې چې څوک درځي هغه ته کوه که نه قصې پسې کوه فقصص علیه داسې سپک لفظ یې صحابه پکې ناست وو هغې وي د الله رسوله موږ دا قرآن خوښوو موږ ته هر ځای کې وایه کافر وی نه به وی جګړه جوړه شوه نبي علیه السلام ولې جنګ ختم کړه نو چې لاړه او دا سعد بن عباده تپوس ته ورننوته هغه ته یې ګیله وکړه وی سعد ستا د قوم ګوره عبدالله ابن ابی دا چل وکړه ما ورته قرآن ووی نو ګوره ما ته رټ انکار وکړه اوس پکې راته ووي او ورته څه وایي وی د الله رسوله خیر صبر وکړه وی ستا د هجرت نه څو ورځې مخکې د ټولې مدینې خلکو فیصله کړې وه چې د دې د مدینې مشرکۍ او د مشرکۍ پټکې یې ورته ورتړه دې مشرکه او پټکې د مشرۍ ورتړه خو ته رالې تا هجرت وکړه خلک ستا تابع شو نو د مشري لاړه په اور کې پرېوته دې ځکه غوسه دی سرداري ته لاړه گورنري او مشري ته لاړه نو تا ته ځکه دې غوسه دی صاحب ګزاره ورسره کوه نو حضور پاک په دې منافقانو سره ډېره ګزاره کوله نو د منافق سزا څه شوه قرآن شریف کې الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د جهنم چې کوم لاندې طبقه ده او د هغې نه سخته ګرمه طبقه بله نشته منافقان به په هغې کې لاندې پراته دي نو وروڼو خدای خو دې د عقیدې د نفاق نه وساتي خلک چې به کلک ایمان ساتو مضبوط د خدای سره د رسول سره د قرآن سره د دین سره د اسلام سره به مضبوط لګاو ساتو په دې کې به نه د پلار پروا ساتو لکه د عبدالله ابن ابی زوی چې څه وکړل د پلار پروا نه ساتله نه به په دې کې د مور پروا ساتو نه به په دې کې د کلي د مشر پروا ساتو نه به د سیاسي لیډر پروا ساتو او نه په دې مسله کې د مال او د دولت او د بل څه پروا ساتو دا سیاسي لیډران او قصې پسې د دنیا سره تعلق لري او خدای دی نو د خدای مقابله کې به څوک ولري د خدای دین د خدای ایمان دا به زړه کې کلک او مضبوط ساتو باقي یو سړی دی که یو پارټۍ سره ملګری دی پارټي یې پېښه او دې پېښه دنیا پېښه او پارټي یې پېښه لیکن په زړه کې به زموږ مینه د خدای د رسول د قرآن د اسلام د شریعت او د دین سره او که نه بیا د لیډر دپاره د پلار دپاره د قوم د مشر دپاره اسلام ته قرآن ته دین ته پیغمبر ته خدای ته سپک ګوري دا به د عقیدې منافق دویم د عمل د نفاق نه به ځان ساتي عملي نفاق څه شی دی دروغ به نه وایو وعده خلافي به نه کوو امانت کې خیانت به نه کوو او انسان د جګړې خو نه دي پکار خو که چېرته د انسان سره جګړه راغله کنځل به نه کوي فجور دا ګناه ده که داسې قسمه خبرې د چا نه ووتی دا د عمل منافق دی او ګورې د عمل منافق څه موده د عمل منافقي وروسته بیا هم دې د عقیده خرابېږي د عقیدې منافق کېږي نو خدای پاک مدینه منوره د منافقانو نه پاکه کړه اخر وخت کې زما وروڼو دا یوه واقعه په نهمه هجرې د دې قیدې په میاشت کې پېښه شوې په نهمه هجرې کې په ذوالحجه کې د اسلام یو ډېره لویه عظیمه یو بله واقعه پېښه شوه هغه دا وه چې حج فرض شوی بعض علما خو په نهمه هجرې فرض شو څوک اتمه یادوي څوک شپږمه یادوي بهر کیف اختلاف پکې شته خو تر دغې وخته پورې مسلمانان نبي علیه السلام لا حج لا نه لېږلی عمره خو شوې وه د حدیبیې هم شوې وه او عمرة القضا د هغې نه پس هم شوې وه په اتمه هجرې پیغمبر علیه السلام د جعرانې نه هم عمره کړې وه په دې نهمه هجرې نبي علیه السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوغوښته هغې حج له ولېږه 300 صحابه کرام یې ورسره ملګري کړل او پیغمبر علیه السلام وله شلو خان ورکړل وی دا شلو خان به بوځې او دا به په حج پر ورځ د مینا پر ورځ قرباني کړي نبي علیه السلام په خپله په دې نهمه هجرې لا نه حج له د هغې څه وجوهات علما ذکر کوي ابو بکر صدیق یې ولېږه د حج امیر ورته وي مشر دی د حج امیر چې دی کله ووته نو قرآن شریف کې او دته وی ته به د اعلانونه وکړي چې آینده کال به نبی علیه السلام حج له راځي د اعلان به وکړي نو چې د حج دا خلک خواره شي خپلو علاقو ته نو دوی به ووایي چې راتلونکي کال به پیغمبر علیه السلام حج له راځي نو ټول خلک به د مختلفو علاقو نه مسلمانان راشي او د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې به حج وکړي او د حج چل به زده کړي یو حکمت پکې دا دویم به دا اعلان وکړي چې د بیت الله نه به بربند طواف د نن نه بس بند شي خلکو به د بیت الله نه بربند طواف کوو بربند به تاوېده د هغې به دوه وجې وې دوی به په خپلو جامو کې د بیت الله طواف نه کوو وی زمونږ دا جامې د ګناه جامې دي نو د قریشو نه به یې جامې غوښتې نو چې قریشو به چاله جامې ورکړې خو په هغه جامو کې به یې طواف کوو او چې قریشو سره به دومره جامې خو نه وي جامې به یې ورنه کړې نو د بیت الله نه بربند تاوېدل او یو وجه به یې بله وی وی مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کوو دا سرمن خو د خدای جامه ده
څومره بدعمله خلک و دا کافران قریشان د اسلام نه مخکې. نو ته به دا اعلان وکړي چې د نن نه پس به بربنډ طواف د بیت الله نه کېږي، دا یوه. دویم به دا اعلان وکړي چې مشرک کافر دا به د نن نه پس بیت الله ته نه راځي، دا اعلان به وکړي. نو چې دې څنګه روان شو ذوالحلیفې ته ورسېد، نو بیا د سورة برات دا لومړي آیتونه نازل شو، براءة من الله ورسول الذین عاهدتم من المشرکین، دا آیتونه نازل شو. نو حضرت علي صاحب له پیغمبر علیه السلام خپله اوښه ورکړه، وی دا اوښه واله او لاړ شه د حضرت ابوبکر ملګری شه، او ابوبکر چې څنګه اعلان کوي نو تم د دې آیاتونو تلاوت بالته وکړي او د اعلان به وکړي. نو دی د پیغمبر علیه السلام په اوښه سور شو، ذوالحلیفې ته روان شو. نو حضرت ابوبکر خو د اوښې اواز پیژنده، د اوښې هغه کشار اواز یې پرېښوده، نو ویرېد، وی نبي علیه السلام جوړ راپسې راغی. نو چې وی کتل نو اوښه د حضور پاک و علي صاحب پې سور، نو فورا یې اواز وکړي امیر ام مامور، وی امیر په حیثیت د امیر را لېږلی او که نه امیر زه یم ته مې مامور نه وي، زه مامور امیر ته دې له را لېږلی یم چې یو څو آیتونه نازل شو، زه به د دې آیتونو تلاوت وکړم په مینا کې، په عرفات کې، په مزدلفه کې. نو حضرت ابوبکر صدیق حج وکړ په نهم کال دا د هجرت، او دغه اعلانونه به یې کول په مکه کې، په مزدلفه کې او په مینا کې. یو به یې دا اعلان کو چې آینده کال به نبي علیه السلام حج ته راځي، نو چې تاسو د حج نه خواره شئ نو خلک خبر کړئ چې راشئ او د پیغمبر علیه السلام سره حضور پاک حج لته حجة الوداع انشاءالله چې آینده جمعه کې د هغې بیان درته وکړم. نو 1,40,000 مسلمانان ورسره په حج کې شریک شو، ډېر خلک راغلل. دویم دا اعلان به یې کو چې بربنډ به د نن نه پس طواف نه کوي. درېیم به یې دا اعلان کو چې مشرک به د نن نه پس بیت الله ته نه راځي. او علي صاحب چې کوم اعلانونه لېږلي د سورة براء آیاتونه، د هغې مقصد دا و چې که مونږ چا سره معاهده کړي او کومه نیټه مقرر کړي، هغه نیټه د هغه دپاره ده، هغه نیټه چې ختمه شوه معاهده ختم. او که چا سره زمونږ کافرو سره معاهده نه نو 4 میاشتې هغې له مهلت دی، 4 میاشتې سیحو فی الارض 4 اشهر، 4 میاشتې ګرځئ بېغمه څوک به هم درته غږ نه کوي، 4 میاشتې بس به د اسلام قانون له راځئ، یا به مسلمانېږئ او یا به د ذمي په شکل په دنیا کې ژوند تېروئ بس. نو علي صاحب هم هغه اعلانونه وکړل، حضرت ابوبکر صاحب هم اعلانونه وکړل. نو دا حج دی د حضرت ابوبکر صدیق په 9 کال کې، دا پکې یو عظیمه بله واقعه. او نور په دې 9 کال کې دومره خلک خدای پاک مسلمانان کړل چې د کتابونو پاڼې ترې ډکې دي. دا وفدونه به راتلل د قبیلو، د ثقیف او د هوازن او د یمن نه او د ډېر چاپېره قبیلونو په زرګونو خلک راتلل، او نبي علیه السلام ته به کېناستېدل او بس ایمان به یې راوړه. خدای پیشنګویي کړې وه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. په زرګاو خلک د مکې نه، د مدینې نه، طائف، حنین، یمن او تاس د دنیا خلک خدای مسلمانان کړل. څومره غټې غټې قبیلې وې او د مسلمانانو دشمنانو قسم دې دا په ایړه ایړه راتلل او مسلمانېدل. دومره دنیا را روانه وه چې نبي علیه السلام سره موقع به نه وه، دومره خلک راغلل او مسلمانان شو. د څو وجو نه مسلمانان شروع، یو خو به د پیغمبر علیه السلام معجزې لیدلې، بل د قرآن شریف آیاتونو ته به په غور کتل اورېدل به، د هغې د وجې نه خو د ایمان. او درېیمه وجه څه وه، غټه وجه د مسلمانانو اخلاق، د مسلمان د صحابو خوی او اخلاق به یې لیدل، او دا داسې خلک دی، دا څه ناشنا خلک دی، د مسلمان د هغه کردار او د اخلاقو د وجې نه به دا مسلمانېدل. نن الاوړې د خبره ګول قرآن ته خو د چم توجه نشته، نه څوک قرآن اوري، د دنیا تعلیم پسې خلک په منډه دی. سهار چې وځي تر ماسخوتنه پورې زمونږ بچي دا په سکولونو، په کالجونو، په پبلیک سکولونو پسې دي، او د ټیوشنونو غم ولا موږ څه ونه کوو. یو بچی چې ته موږ جومات ته ونه لېږي چې بچی ورشه لږ قرآن هم زده کړه، د قرآن دپاره ولا موږ د ټیوشن غم ونه کوو. ټیوشن نشته، قرآن درته مفت په جوماتونو کې ښودلی کېږي. یو 2 روپۍ له قاري صاحب نه غواړي، ملا صاحب دنه 15 روپۍ نه غواړي، خیراتي درته ښایي هغې له خپل بچی نه لېږي، او د دنیا تعلیم له ولا څومره پیسې لګې، ټیوشنې ولا نیسي، چوزکې ولا نیسي، ګاډې ولا نیسي، او پېښور ته یو خوا بل خوا پکې ځغلی. الله حضور پاک د قیامت د نښو نه یو نښه دا هم ښودلې ده، تعلم لغیر الدین، چې د دین نه علاوه د دنیا علم پسې به خلک سر په سر شي. دغسې ده که نه؟ وختي سار پېشمني دا ماشومان مخکې ورځو کې د ماش په بار وه، نو لږ وختي راووتم، ځای لږ لرې و، نو پېشمني سار مانځه پسې یقین کوه په دې لاره مې دا پلین کوچ او داسې نه ولیدل، او دا ماشومان داسې لچېدل او دا پتلونونه وغیره یې چولې او ګاډو ته ولاړو. خو چې دا ماشومان څه وخت پاسېدلې د دنیا دپاره. قرآن سره مینه بالکل نشته، پیغمبر سره مینه بالکل نشته. یو ماشوم دا جومات ته بونه ته چې د قرآن زده کړي، تلاوت د قرآن خو بالکل ختم دی، څوک یې نه کوي. که چا په ناظره قرآن ویلي دی هغه سره ټیم نشته د قرآن، افسوس دی وخت ورسره نشته، د دنیا شته هغې وخت ورسره نشته، تلاوت نشته، ټوله موبایل دی او زمونږ خلک پېخته دی. موبایل خو خلک د خېټو خېل وویستل، دا څه مصیبت راګډ شوی دی. هر سړی بس په لاره کې موبایل، په ګاډي کې موبایل، په کوڅه کې موبایل، او په موبایل څه ګوري؟ تصویرونه پې ګوري، د ښځو فوټوان پې ګوري، ډرامې پې ګوري، فلمونه پې ګوري. یارونو خدای له به څه جواب ورکوي؟ په کوم طرف سر شو خلک؟ هلکان او جینکۍ ټول په ګډو وډو سر دي، موبایل دی او کمپیوټر دی او ټي وي دی او انټرنیټ دی او دا قصې پسې دي. خدای هېر شو، قرآن هېر شو، دین هېر شو، توجه خدای رسول ته نشته، د خدای عذابونه پرله پسې در باندې را روان دي. دا د خدای قهرونه دي، خدای خبر چې نور قهرونه غضبونه به د خدای په سر راځي.
دین طرف ته توجه نشته، د دین لارې ته توجه نشته، جومات ته توجه نشته. که څوک نیکان خلک څوک راشي او د دین خبره در سره کوي، د هغوی ټایم در سره نشته، دا به څه کوو؟ بس دغه دنیا ده. بس پړق باو کې خېټه به دې وچوي، دا مال دولت ټول به دلته پاتې شي، دغه خدای له به ورځي. یو په لاسونو چکونه لګېد، بیا به چې خدای ما څه کړي؟ یوم یعد الظالم علی یدیه، په لاسونو به چکونه لګوي او څه به وایي؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. او د پیغمبر لار که مې نیولې وه څه خبره؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یاره فلان کی سره مې دوستانه و دا په ګډ وډ هغه سر کړم، په دې سپېره سره مې دوستانه نه وې کړې، د هغې په ځای مې د رسول تابعدارو سره دوستانه کړې وې، څه خبره؟ د ذکر موقع موږ سره نشته، د درود موقع موږ سره نشته، موبایل خفه کېږي، کمپیوټر خفه کېږي، د قرآن د تلاوت موقع موږ سره نشته. پخوا به ښه سهار وختي نه مانځه نه پس به ټول خلک جومات کې ناست او تلاوت د قرآن شریف پې کوو، مازدیګر نه پس به جومات ډک او تلاوت د قرآن شریف پې کوو. او سهار او مازدیګر دغه ماشومان چېرته راشي په تېر استاذ ته کښېني، تلاوت موقع موږ سره نشته. موبایل دی او کمپیوټر او فلمونه دي او سینماګانې دي او دعوه مضبوطه کوو. موږ د پیغمبر امتیان یو، نبي علیه السلام زموږ هلکه څنګه د هغه امتي، صحابو داسې کړي، تابعینو داسې کړي. د خدای لپاره د قرآن تلاوت شروع کړه، څه کوئ؟ لږ ذکر و اذکار شروع کړئ، دیندارو نیکانو سره ملاو شئ، لږ یو پټي تسبیح لاس کې راوالی، لږ درود شریف جاری کړئ، لږ په صحبت د نیکانو خلکو کې ناسته وکړئ، د دې ګندګیرونه لږ ځان وباسئ، د دین دشمني به کوئ، اسلام ته، ایمان ته، قرآن او شریعت ته په سپک نظر مه ګورئ، دا خو د ټولو شریک شی دی. نو بهر کې زما وروڼو د قرآن شریف تلاوت دا انتهایي ضروري دی. ګورئ تلاوت د قرآن کوئ، سهار او مازدیګر لږ وخت وله ورکړئ، بچي باندې د دنیا تعلیم کوه، منع نه دی، خو د دنیا د تعلیم سره سره لږ غوندې د دین تعلیم پې وکړه، لږ غوندې قرآن پې زده کړه، لږ ذکر و اذکار پې کوه، په خپله لږ وخت دی له ورکړه، د دنیا د ژوند څه پته لګي. دعا وکړئ چې الله تعالی زموږ نه راضي شي، خدای د فتنو د دنیا نه په امن کې وساتي، الله ډېر خیر د دواړو جهانونو نصیب کړي، د شرونو نه مو ساتي، دا وطن هم خدای په دین او په قرآن او په شریعت باندې آباد کړي، د فتنو نه او د بدامنو نه هم خدای په امن کې وساتي، امن او امان پکې الله راولي. مردگانو ته دعا وکړئ چې الله ټول مردگان څومره چې وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. زموږ د ریډي ګل کاکا خدای دې وبخي، د هغه بچی مو پات شوي الله دې مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات دي خدای دې وبخي. یو ملګری د ګردې کار نه کوي، هغه ته هم دعا وکړئ چې الله شفا ورکړي. څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له شفا ورکړي. او د زموږ د اجازي والد صاحب وفات شوي، هغې ته هم دعا وکړئ زموږ د دې محل دی الله دې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت لوی سفر د سعادت وګرځوي. څومره مردگان دي ټول دې الله وبخي، الله یې زموږ نه راضي شي، خدای زموږ ژبې زموږ اندامونه په دین جاري کړي، خدای زموږ په زړه کې د قرآن مینه پیدا کړي، الله دې اتفاق پیدا کړي، خدای دې د بدعملو د ژبې او د لاس او د اندامونو نه په امن او امان کې وساتي. خدای چاته څه پریشانۍ ټینشنونه دي هغه په خوشحالو باندې بدل کړي. ما یې دوستان دي هغې په ټلیفون دعاګانې غوښتې دي، چا چې دعا غوښتې ده تا ته معلوم دي، خدای دعاګانې ونه قبوله کړي. زموږ د جومات ته څوک د لرې ځای نه راځي، الله په یو قدم ولا اجر ورکړي. اخر وخت کې خدای په خپل دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوې وي، نو دې دپاره تاسو دا ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن د سره هم پرس کړئ. جزاک